سلامونه ملګرو په یوټیوب کې ما کوم ویډیو جوړه کړې وه چې تاسو ته مې ویلي چې د ټیکسټ ټو وایس اواز څنګه جوړولی شئ. په هغې کې ما تاسو ته د انګلیسي او د اردو اوازونه ښودلي وو چې مثال په دغه ویب سایټ کې موږ جوړولی شو. بیا په کمنټ کې زیاتو کسانو غوښتنه کړې وه چې پښتو څنګه کولی شو. نو په سر کې 3 لاین به اوکې کړم دې ویب سایټ کې او دلته سر کې وګورئ دا ډایلاګ په دې به اوکې وکړئ. بیا لاندې اخر کې وګورئ سټینډرډ. په سټینډرډ کې تاسو وګورئ 100+ لینګویجز یعنې دې کې ډېرې ژبې دي. کله چې دې باندې اوکې وکړئ په دې کې موږ پښتو ژبه باندې هم کولی شو چې لیکل اواز ته کنورټ کو، اواز ته یې واړو. صحیح ده، ټیکسټ ټو وایس پښتو ژبه کې. کله چې دلته راغلي ملګرو دلته خوا کې وګورئ وایسز، وګورئ ملګرو دا ډیسکټاپ سکرین کې خلاصیږي، ستاسو موبایل کې زوم کوئ به. کله چې وایسز باندې اوکې وکړئ بیا دلته ګورئ انګلیش لیکل شوی ده. په دې انګلیش چې اوکې وکړئ دلته به لاندې کوز شئ او تاسو به په پی کې وګورئ. پی کې به تاسو پشتو وګورئ. صحیح ده، پشتو افغانستان راځي. صحیح ده، پشتو افغانستان دا وګورئ، پشتو افغانستان. که نه دلته په سرچ کې ورته ولیکئ پشتو، تاسو ته راځي پشتو افغانستان. دلته تاسو ته 2 اوازونه درکوي، یو د ښځې اواز کې ده او بل د سړي اواز کې ده. صحیح ده، نو دا لاندې چې کوم دغه اواز ما ورته انتخاب کړو، زه غواړم یوز دس ساوند. صحیح ده، دغه زه غواړم چې یوز یې کړم. دلته به خپل لیکل ورته ولیکئ، ورته پیسټ پې کوئ چې کوم ځای تاسو کاپي کړي وي په پښتو کې چې کومه لیکنه وي. صحیح ده، کله چې هغه دلته تاسو ورته پیسټ کوئ هغې نه وروسته به چې هر څه دلته تاسو ورته ولیکئ دا وګورئ کنورټ ټو سپیچ. په دې به اوکې وکړئ، لږ صبر به وکړئ. بله صفحه درته خلاصېږي، دلته ګورئ لوډینګ شروع ده. زموږ اواز څنګه شو، دغه لیکل پښتو ژبې ته کنورټ شو. دلته تاسو پلی کولی شئ، اورېدلی هم شئ او خوا کې ورسره ګورئ ډاونلوډ. په دې ډاونلوډ باندې اوکې وکړئ، دا تاسو سره ډاونلوډ کېږي. دلته ګورئ تاسو چې ډاونلوډ کړي دلته پلی کوئ، تاسو اورېدلی شئ. په دا هم خپل لیمټ لري چې کله لیمټ پوره شو بیا به نور ایمیلونه نه ورته راځئ او بیا به ټیکسټ ټو سپیچ په پښتو کې جوړولی شئ. نو دغه طریقه مې ورته وښودله ځکه دا ما ورته په تېره ویډیو کې نه وه ښودلې.